أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين او الله جل وعلا شانه د ټول تدبیر کوونکو نه غوره تدبیر کوونکی دی. په دې معنا چې کله د دښمن تدبیرونه د هغوی پلانونه د دښمن هغه وسایل او امکانات او د هغو دسیسې کله انسان ته ډېرې سترې او لویې ښکاره شي او ډېر ورته خطرناکې ښکاره شي، دا مؤمن باید په دې باندې باوري اوسېږي چې الله رب العالمین تر ټولو غوره تدبیر کوونکی دی. الله جل وعلا شانه کله خپلو دښمنانو ته فرصت ورکوي، ځکه هغوی په دې دنیا کې د ارادې او د انتخاب فرصت لري او الله رب العالمین هغوی نه دا اراده نه سلب کوي، لیکن مؤمن باید په دې باوري اوسېږي چې الله رب العالمین تر ټولو غوره تدبیر کوونکی دی. د دښمن دا لوی لوی پلانونه او دا لوی لوی مؤامرې به شنډې کړي، چې والله خیر الماکرین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.